دا بار بار د دې تپوس کېږي او هغه دا دی چې غوره قرباني کومه یوه ده، یعنې قرباني کې غوره څاروی هغه کوم یو دی، دا مطلب دی. اول خو دا مسله یاد ساتي چې قرباني نه کېږي مګر په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام الله سورة الحج کې ویل یذکر اسم الله على ما رزقهم من بهیمة الانعام. هغه اته قسمه څارویو ته ویل کېږي چې هغې ذکر قرآن کې هم راغلی دی. هغه اوښ دی، نر او ماده دوی شو، او بیا غوا او غوایي، او تحقیقي قول مطابق په میخه باندې هم قرباني کېږي ځکه چې دا د غوا یو قسم دی. دا څلور شو. بیا ګډه او ګډه، بیزه او چیلې یا پیسه، دا شو اته، دې ته بهیمة الانعام. د دین علاوه بل څاروي باندې قرباني نه کېږي. او خو دا مسله یادول پکار دي. بیا په دې کې غوره کوم یو دی؟ په دې کې د علماو دوه قوله دي. یو قول دا دی، دا د امت ته اکثر علماو دی، دلایل قرآن کې هم دا مضبوط ښکاري، هغه ده چې ټول غوره قرباني هغه ده چې سړی په اوښ باندې قرباني وکړي، بیا غوا او بیا ګډ او بیا بیزه، په دې ترتیب سره. دلیل هغوی دا ورکوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث تاسو اورېدلی مې، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک د جمعې په ورځ غسل وکړي او وختي لاړ شي په اولني وخت کې، فکأنما قرب بدنه، لکه ده چې د الله دپاره اوښ قرباني کړو. بیا چې په دې دویم وخت کې څوک لاړ، فکأنما قرب بقره، لکه ده چې غوا الله دپاره ورکړه. په دریم وخت کې چې څوک لاړ، فکأنما قرب کبشا اقرا، لکه ده چې ښکارور ګډ د الله دپاره ورکړی. نو دې ترتیب قرآن کې هغه ویلي، دلته ګوره د اولنی انسان چې لاړ د وختي، نو دته اجر ډېر میلاویږي او د ډېر کوشش کړی دی. نو کوشش یې داسې لکه ده چې اوښ ورکړی، نو اوښ ډېر غوره ده، هلته دی وختي لاړ کړه، وختي تلو کې قرباني ډېره ده. نو دغه شان په اوښ حلالولو کې د الله دپاره دې کې قرباني ډېره ده. ورپسې بیا اوښ شو، نو بیا ګډ شو، او بله ده چې ګران هم دی، لکه دغې طرف ته وګوري چې غوښه هم ډېره ده، خو دې بل طرف ته که ته غواړي چې دا ګران هم دی. او یو حدیث دی د ابوذر غفاري رضی الله عنه امام احمد راوړی دی، هغه تپوس کړی د رسول صلی الله علیه وسلم نه، وایي ای الرقاب افضل، دا موږ چې دا غلامان او مریان ازادو په دې کې کوم یو ازادول ډېر غوره دی؟ ته چې غلام ازادي دا خو یو غټ عبادت دی، خو کوم یو؟ رسول صلی الله علیه وسلم وایي اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، کوم یو مری چې ګراني او د مالک په نیز ډېر ګراني قدرمني. ته چې کوم مالک ناري هغه ته دا مری ډېر عزتمن او قدرمن دی، نو چې ډېر ورته ګران دی نو هغه خرڅ هم ګران. نو دا مری چې ته آزاد کړي دا ډېر غوره دي په نسبت د دې نورو د ازادولو. د دې دا مسله راووته چې څاروی ګراني الله رب العزت تعالی اجر درکړي. نو ځکه دلته راته دا مسله ذکر کومه، دا منځ کې فایده راله. هر څومره ګران څاروی چې والي د الله لپاره کړه، د هغې تذکیري بیا چاته مه کوه، ځکه چې دا زمونږ د عبادت، دا زمونږ د الله سره تجارت دی، دا د خلکو سره نه دی. ته بیا تذکیري کوې، یو ته کښېنو بل ته، او په قصد دا موضوع رااچوې چې څاروي اوس هم ګران شوي دي او چې موږ ورلو په 3 لکه او په 4 په 5، الله دې کړي چې په 10 لکه دې اخیستی، خو د الله دپاره دې اخیستی. نو چې د الله دپاره دې اخیستی، نه تذکیرو ته ضرورت شته، نه تصویرانو ته ضرورت شته، نه ویډیوګانو ته ضرورت شته، نه خلکو ته بیانولو ته ضرورت شته، الا دا اوس یو ځای کې بس راغی خبره وه چلېده، تا پکې خبره وکړه، څه خبره نه ده. نور حتی تر اوسه کوشش دا پکار دی چې سړی خپل عبادت پټ ساتي. ته چې قرباني ورکړې، قرباني وایي څه ده، اول خو په دې معنی ځان پوه کړي. قرباني یو تکلیف برداشت کولو ته وایي. دلته سړی څه تکلیف برداشت کړي؟ مال د الله لپاره لګول، دا قرباني ده که نه؟ دې مال ته انسان ضرورت دی، د هغه د بچو ضرورت دی، د یار دوستو ته ضرورت دی، د خپلوانو ضرورت دی، او که ضرورت وي نو دا مال انسان ته طبیعت هغه دی چې مال ورته ګران دی، او دې دا ګران شی رایي د الله لپاره ورکړي. الغرض دغه علما دا وایي چې د ټولو نه غوره قرباني کومه ده؟ هغه د اوښ ده، ورپسې بیا د غوا ده، غوا کې میخ هم د نه راله، او بیا د ګډ ده، بیا پسې بیزه راځي. ښه، بعضو علماو دا ویلي فایدې دپاره به ذکر کړو، ټولو نه غوره قرباني ده چې ته په ګډ باندې قرباني وکړي. دلیل هغه وایي رسول صلی الله علیه وسلم په ګډ قرباني کړې ده. نو جواب د هغې دا دی چې کله نا کله رسول صلی الله علیه وسلم غوره کار پرېږدي د دې لپاره چې امت ته دا مسله بیان کړي. یعنې غوره قرباني کول اوښ دي، دغه دلیل موږ ذکر کړو چې اوښ ډېر قیمتي دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم ولې اوښ قرباني نه ده کړې چې هغه ګډ حلال کړی په اختر کې؟ نو جواب د هغې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا کار دې لپاره وکړو چې امت ته پته ولګي چې هر یو جایز دی، جایز هر یو دی، لازم نه ته به اوښ راولي یا ته به غوا راولي یا ته ګډ هم راوستی شي، ته چیلې هم راوستی شي. د دې لپاره رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی.
بیا دا مسله ورسره یاده کړئ لکه بیا که ته اوښ په فصل کې قرباني کې په نسل کې کې یا غواګانو کې کې یا ګډانو کې یا بیزو کې نو بیا نر د مادې نه غوره دی اوښ د اوښې نه غوره دی دغه شان د غوا نه غوایي غوره دی او ګډ غوره دی او چیلې غوره دی ځکه چې ریټ هم ډېر او غوښه یې مزېدار وي او چې څومره قیمتي شی د الله دپاره ورکړي نو داسې دی دا غوره دی ښه یو فایده به ته بله ذکر کړو غوره دا ده غوره چې په کوم څاروي باندې قرباني کوي لکه سړی په ګډ باندې قرباني کوي نو سپین رنګ والا ټول نه غوره دی او دا موږ ګوره داسې چې ذکر کوو دا نه دا واجب دي داسې دي غوره دي یو سړی په تور رنګ ګډ باندې قرباني کوي ونه شوه وشوه غوره رنګ چې دی هغه سپین رنګ دی العفرا ورته ویل کېږي او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم قرباني کړې وضحى بکبشین املحین په دوو ګډانو باندې چې هغه املح و او املح هغه ګډ ته ویل کېږي چې سپین رنګ وي خالص سپین امام نووي رحم الله په ځکه په دې ډېر ښه تفسیر کړی وي د ټول نه غوره رنګ سپین دی بیا پسې زیړ دی الصفراء بیا الغبراء غبراء هغه سپین رنګ ته ویل کېږي چې صفا سپین نه وي لرې نه سړی وي چې سپین وي چې نږدې راشي چې خړ پړ غونډه کړي خو خړ هم نه وي بیا پسې وي دا غوره په هغې پسې بیا البلقا بلقا کوم یو ته وایي په عربۍ کې چې بعض رنګ یې توري بعض سپینې بیا تور اخر کې بیا تور حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم ګډ باندې به قرباني کوله که نه یطأ فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد هغه به خپې لګولې ترجمه یې داسې ده او چې څو پورې وضاحت ګوره نه شوی که نه سړی په ترجمه هم نه پوهېږي هغه به قدم اخیستو په توروالي کې او هغه به کېناستو په توروالي کې او هغه به کتو په توروالي کې نو معنی د دې دا شوه چې د هغه د خپو د اخرنۍ برخې چې وي دا تورې او دغه شان د هغه د سترګو ګیر چاپېره چې کوم ځای دا تور دغه شان د خولې نه ګیر چاپېره چې کوم ځای دا تور نو اصل رنګ څه دی سپین دی دا ځایونه پکې تورو دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قربانۍ باره کې صحابه کرامو دا خبره ذکر کړې ده خلاصه د مسلې دا شوه چې غوره قرباني نه رنګ نه بغیر ځکه خبره اوښ ده بیا غوا بیا ګډ بیا بیزه یا چیلې او پای کې موږ وایو چې غوره چې دی هغه نر دی بیا د رنګ خبره وشوه چې غوره رنګ چې دی هغه سپین دی او جایز په هر رنګ باندې دی دغه شان چې ګورې چې ښکري هغه غوره دی د هغې ونه چې ښکري نه وي خلاصه دا ده چې قیمتي شی د الله دپاره ده الله دپاره چې څه شی ورکوې که نه نو بیا قیمتي شی ورکوو او دا نقطه ورسره یاده که دا داسې موږ الله نه ورکوو چې بس الله ته وینه ورسېده او الله ته د غوښې ضرورت دی خورو یې موږ ورکوي موږ غریبانو ته اجر موږ ته میلاویږي ملګرو له موږ ورکوو اجر موږ ته میلاویږي نو ټوله فایده د دې اولنۍ او اخرنۍ هغه زموږ ته ده چې دومره دی چې د دې په حلالولو سره موږ ځان نږدې کوو الله ته